مهمانای ما دو رفیق، دو یار، دو همدم و دو دوست که تقریبا بیشتر از 13 سال میشن که اینا با هم رفاقت دارن، آقای رحمت الله نوروز و آقای محمد الماس مومن. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و شب شما بخیر باشه. بخیر اغلی نوروز صاحب. خوشحال باشید. خیس ان شاء الله صحت مو خیرتی ده. محمد صاحب ته خیر؟ صحت ده خدا. د دوی دیالس کلن ملګرتیا په اړه باندې دوی څخه پوښتو او بل دا چې نوروز صاحب د قمر خیریه بنسټ عمومي مسؤل هم د په افغانستان کې دوی د افغانستان بهر بالخصوص اسلامي هیوادونو کې الته زده کړې کړې دي، یعنی بهرني خارجي ملګري هم لري، لغزي نه هڅه کوي چې د افغانستان فقیر او ناداره خلکو سره مرستې هم راغونډې کړي چې تر ډېره بریده پورې موږ تمجان بارها د یک ټلویزیون لارې هم د دوی بېلابېل خپرونې خپرې شوي دي چې او د نوروز صاحب یو ځانګړنه دا ده نن خو په ملګرتیا کې خیر د اسلام مبارک دین له اړخه به په اخوت او ملګرتیا خبرې وکړي، په رفیقانه به خبرې وکړي چې څومره اسلام مبارک دین دې موضوع ته توجه کړې ده او یادونه پرې کړې ده. دوی البته دغه د اسلام او شریعت کوم موارد چې دي د ننني عصري علومو سره او ساینس سره دوی مرتبط بولي او ډېر ښکلي بحثونه لري چې هغه په نورو خپرونې کې خو نن په ملګرتیا خبرې کوو. جزاک الله خیر. بله نوروز صاحب، امی لحظه سوالی که به ذهنم گشت این گشت که حالا این 13 سال که از دوره رفاقت شما با مومن صاحب میگذره، اولین روزی که شما در این مسیر قدم گذاشتین کدام روز بود؟ آیا اول شما مومن صاحب دیدین یا اول مومن صاحب شما را دید؟ سوال بسیار خوب است. تشکر تمیم جان. ما دوی ما در کمپانی کار میکنیم و اینا در دفتر مرکزی بودن، ما در ولایت لغمان بودم و حتما در اوجا چون که اینا در لغمان زندگی میکنن از جستن آمده بودن، در اوجا معرفت شده بود، بدون شک در کمپانی باز در کابل اینا زندگی میکردن. ما کابل آمدم و یادم میاد یک روز نوروز بود که ما رفتیم طرف قرغه، در اوجا ساعت خود تیر کردیم، باز چند روز همراهشان بودم و از جا شروع شد دوستی ما. الحمدلله تا امروز به همراه قاری صاحب الماس دوست هستم. از جا دوستی ما شروع شد. فکر میکنم که اول فکر میکنم که ما همراهشان سلام انداختیم، خود معرفی کردن. اما گفتی پیشنهاد از این طرف بود، نه؟ پیشنهاد از این طرف. فکر کنم من راغلی و دفتر ته. خب همینطوری چیزی بوده، اینا هم یک چیزی بوده همینطوری الحمدلله. محمد صاحب تاسو د لغمان یاستئ، دغه ډېر ولایتونه ما لیدلي خو د لغمان په لاره تېر شوی یم، خو لغمان ته تر اوسه نه یم تللی. ډېر ښکلی ځای دی. لوی نعمت لوی نعمت. لغمان شریف مې نه لیدلی که نه؟ لغمان شریف لیدل خو ډېر مهم دي ځکه ډېر ښایسته درې لري، ښایسته د چکر لپاره تفریح لپاره بهترین ځای لري. موسم هم د ګوره هوا به هم ښه خیر اوس هم موسم دی، هوا څه ښه ده، خو ولې پسرلي کې بیا بیخي سلي کې به لاړ شو هر کله راشي ان شاء الله. اوس خو امن هم دی. نوروز صاحب د ماشومتوب څخه قصه وکړه. موږ کله چې یادونه کوو د رفیقانه یا ملګرتیا، هغه ماشوم کله چې 15 کلن شپږ کلن کې مکتب کې ښوونځي کې شاملېږي، له همغه ځینه دغه د ملګرتیا او ټولنیزو مواردو کې هغه آشناتوب پیلېږي له همغه ځای څخه. څو کلن وې چې مکتب ته ولاړې، مکتب دې چیرې ویلی، د هغه د دورې ملګري هم در سره شته که نه؟ جزاک الله خیر. زه خو بدون شک چې شپږ یا به اووه کلن وم چې مکتب ته تللی یم. مکتب مې په لغمان کې شروع کړی دی او بیا تقریبا څو مکتبونه ناشړل شوی یم ځکه ډېر شوخ وم او ما داسې یو دوستانه وړوکی ګروپ و، بیا د سره جنګ کوو هغه سره جنګ کوو، زموږ بل څه کار نه و، نو بیا هغوی مجبور کړي چې مکتب نه مو شړي، کله به هم نه راتلو ته. لیکن د مکتب وختونه دوستان مې شته الحمدلله، ډېر خوشحاله یم چې هغوی سره زه کله ګورم. دا تیر ځل چې لغمان کې رحمت هم ولیدو، زما د مکتب دورې دوست دی، استاد هم ولیدو، استاد مراد، هغه زما د استاد دی د مکتب. په بعضې دوستان مې چې دي په ترکیه کې دي، طب لوستی دی د مکتب دورې، بعضې اوس په جرمني کې دي، بعضې اوس هم په لغمان کې دي. لیکن صحیح دی بعض وخت کې به سره خبرې ونه کړو، خو هغه د وړکتوب مینه او محبت پاتې ده چې کله هم کوم ځای کې ګورم یا په سوشل میدیا که بل ځای که خوشحالیږم الحمدلله. تمیم جان من چند دفعه از مکتب اخراج هم شدیم که امیل است معلوم شد که بچه علت اخراج شدم. پرسان بکنم نقلم کردین نوروز صاحب دوره مکتب؟ ما بمی نقل کردیم، چیز واضح است و در مکتب یک شاگرد بسیار لایق نبودیم، به خاطر که راست بگیم ما زیادتر به این فکر بودیم که چرا ما نامای مردم تاریخی را میخوانم، مثلا چرا ما دیجا ما البرت اینستین میخوانم نامایش، یا هم تاریخی دیگه اینا چی کردن که من اینا رو در مکتب میخوانم و چی ما کردم میتونم که مردم مرا در مکتب بخوانن. راست بگم در صنف اول در دیم نمی تشویش بودم همیشه و خانم میرفتم من فکر می بودم، هر جا می آمدم
و به می خاطر ما پسان باز تقریبا چند سال پیش تست سایکولوژی خود کردم که سر چی ما ذهنیت ما خوب کار میکنه و باز او نتیجه که آمد گفتن که چیزایی که پلانی آینده است. مثلا با ما بگوین که یک روز کار از برتانیا پیسه میشه لیکن نتیجه آینده نداره. ما میگیم من تیر هستم، بگو 10 سال بعد نتیجه داره لیکن هر روز باید کار کنی و تا 10 سال نتیجه نداری. ما میگیم من راضی هستم. ما به خاطر از خورترکی با آینده و با چیزی که تاریخی به او بسیار دلچسپی داشتیم و از نگاه چرا از مکتب کشیدن به خاطر که ما گروپ داشتم، یک دو نفر دوستا بودیم و مثلا چی میکردیم در خانه ما خوب صحیح میوه بود، خانه ما در لغمان تقریبا 1 جریب بود و اليوم الحمدلله، لیکن خوش میشنم که خانه کس دیگه یک دفعه دیوالش خیز میزنم و چقدر جواری و شکر و گپا پیدا میشه دوزی کردم. از قری اینا ما چی دوزی کردیم، کچالو دوزی کردیم مثلا ما رفته بودیم. کچالو په کوم ترتیب باسي کچالو خو هغه کی کنه خاورو کی د پسینه باندې خېدل خاورو نه راو باسي بیا چا لاس نه رانیول و راي واستجه د کچالو بخیر مسلکی دوزی چون من خرد بودم و با جرات بودم که هر کسی میگه کار کنم چرا نه، من خیلی میکارم میکردم. کچالو میتونی بری بله چرا نه، ما پرسان نمیگه کچالو اسکیز و سبحان الله کسایی که ما مثلا خورترکی چیز دوزی مثلا خورترکی چیزی کرده بودم از کسی مثلا میوه اکثرشون معذرت خواستیم، یگان تاش تاوان میخواستم بودم کسی تاوان قبول نکرد، اونا گفتن خرد بودی از ما سیب و زنار چی دست تاوان میگیریم از کچالو و الحمدلله یعنی این الحمدلله گناه کبیره چیز داخل نبودیم لیکن خرد بودم. هر کسی میگه طفلیات خود میتن دی خانه خیز بزن چرا نه، ما خیز میزدم. یعنی مثال کچولی جان یک مثال دوزی ما شما هم کردیم تمیزان ما از مومن صاحب میخوام پرسان بکنم دمی دوره 13 سال رفاقتتون امرای نوروز صاحب تو کدام روز به یاد دارین که از صبح تا دیگر با هم یک جا بوده باشین و فقط خندیده باشین یا لبخند زده باشین و سر موضوعات مختلف؟ که زه درته تمیم جان ووایم چې زموږ دغه 14 کاله که درته ووایم داسې تېرې شوي لکه 14 ورځې دا به تاسو هېڅکله فکر مو نه کوئ. زموږ اکثره که د دفتر کارونه مې دلته یا که زموږ سفر وي یا که زموږ داسې ځای کې میلمستیا وي چې ناست یو زموږ هر څه په خندا وي، زموږ هر څه په ګپ شپ وي. دغه وجه ده چې زموږ په حتی په زړه کې زموږ یو بل ته داسې که درته ووایم د 100% 1% هم زموږ زړه کې یو بل ته داسې نه راځي چې زه دنه باید زه خفه شم. حتی که زما په ژوند کې کله زه سختیو یا مشکلاتو کې راګیرم ما خپل پلار سره هغه شریک کړي نه دي ولې زه خپل دوست سره شریک کړي. دو تا وایي رښتینې ملګرتیا. نوروز یک چیزی که مهم است فقط دو جز داره، یکی که ما در اجتماع بعض کسایی داریم که دوست‌ها را کاتگوری کردن، مثلا دوست که پول زیاد داره، امکانات زیاد داره، مثلا اونا را در لیست وی آی پی قرار داده، واتساپشون جواب میده، پیامشون با وقت جواب میده و دوستایی که ما تمیم جان و غریب و بیچاره است دیگه نیمتر داره، امکانات داره، زیر از پیام ما نیاز آیفون 13 داره، در یارو میبره بان باز گپ میزنه. یعنی یکی و دیگه خودت بیشتر از افغانستان خارج سفر کرده، چندین کشور، دوستایی که پولدار است و دوستایی که غریب هست تفکیک دیده بینشان و دیگه یک کوتاه میشه که از لحاظ اسلام هم بگوین که دوستی اخوت چی تعریف داره؟ تشکر یک جهان. ما شخصا 3 دایره دارم به خاطر تقسیم بندی یا چیز حقیقت است اینا ما کردیم. یک دایره است که دو فامیل است و دوست نزدیک هستند که به اونا تا شماره موجود است، یک چیز حقیقت است. و یک دایره است که مثلا دو کارمند است و کانترکتور و پارتنر و دیگر دایره است. باز دایره سوم کل مردم است. به خاطر که من نمیتونم بر کس رسیدگی کنم و من مجبور هستم با همراه دوستای نزدیک که دو جمله استانزه صاحب همچنان هستند و با اونا یک رسیدگی شوم الحمدلله و با فامیل همچنان. و دایره دوم که کارمندا است به خاطر که مختلف در کشور الحمدلله کارمندا داریم و با اونا هم باید رسیدگی شوم و باز وقت محدود می باشه، نمیتونیم به هر کس رسیدگی کنیم. با اونا باز سیستم جور کردیم که اونا کدام نفر میخوایم امروز ما صحبت کنن چه رقم باید پیش برن. یک شماره است که امروز یک دوست دیگه است که شماره جواب میکنه، میبینیم به خاطر چرا این کارو میکنم. من میتونم با امروز هر نفر بشینم تا فردا صحبت کنم، هیچ مشکل ندارم، لیکن از ما کار میمونه و مردم میخواین که ما کار کنم، مردم میخواین که ما کارهای خیریه، کارهای مثلا تکنولوژی که ما پیش میبریم، کارهای مکتبی که پیش میبریم، کارهای دعوت که پیش میبریم، به او خاطر شاید میخوایم ما صحبت یعنی عمدن تفکیک خونه کرده دوستی که غریب است، پولدار است، در خارج است، در داخل است. از نگاه دوستایم الحمدلله زیادترین دوستایم افغان نیستن.
یعنی زیادترین دوستایم افغان نیستن. ولی چیزی جالب است، ترک است، عرب است، انگلیس است، زیادترین دوستایی که مسلمان شدم رم هستن. و دویم دوستای پولدارم دارم، دوستای دارم که 2.5 میلیون دلار دارن، 300 میلیون دارن. یه بار میگم چیزی چرا دوستای دارم که 5 میلیون 3 میلیون گادیست. لیکن یک چیز است که ما هیچ وقت از دوستایم تقاضا ندارم که با من این کارو بکنن. دقیقاً. یعنی دوستایم هستن که اونا میلیونر هستن لیکن هرگز تقاضای خدا از اونا نکردیم. چرا؟ حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است اگر میخوای به امر کسی، یعنی رسول صلی الله علیه و کسی اومد بهش پرسان کرد چطور میتونم که الله مرا دوست داشته باشه؟ گفت نوافل خود زیاد کو. یک کسی که نماز میخونه فرض است، فرض است، هیچ کدام کار یعنی آدم خوب نمیشه که نماز میخونه، نیست، فرض است. نوافل چیز به کسی گپ خوب بزن، برو کسی را کمک کو، یعنی یک کس بعد میگه خنده کو، هیچ مشکل نیست. متوجه هستی؟ نوافل او کارشه که ما رو به الله نزدیک میکنه از دیگرها کده زیاد. یعنی لیستشون کلان است. اول باز گفت چی بکنم که مردم مرا دوست داشته باشن؟ گفت چیزی که دوست مردم است با او تقاضا نداشته باش. دقیقاً. بله. یعنی این یک چیز است که ما سر خود تطبیق کردیم و هرگز از دوستای ما تقاضا تا که اونا خودشون نگوین بیا کی کار یک جای بکنیم. او نوروز بلند که دغه مو بیت مجان بل پختنه لري جالب خاطرې په دې اړه به نورو موضوعات زو مخکې مې ویل او جز هم دغه چې د اسلام مبارک دین څه وایي د ملګرتیا په اړه. د اسلام دین یو حدیث به تشریح کوم چې صحیح حدیث رسول الله صلی الله علیه و فرمایي چې تاسو د خپل د دوستانو په دین باندې استئ، یعنی په مذهب باندې استئ، دغه په کړنلارې باندې استئ. نو یو څوک چې د چا په دین باندې کیږي دا غټه خبره ده. دین څه ده چې د ټول ژوند لاره. نو یو دوست کولی شي تا هم صحیح لار ته بوزي او هم غلط لار ته بوزي. او بل د قرآن آیات هم د سورې فصلت کې چې الله سبحانه فرمایي چې دوستان به د یو بل دښمنان وي په ورځ د قیامت، فقط متقیان به یو بل دوستان وي. ځکه چې وګورئ څوک چرس شوی ول چرس شوی دوست چرسي کړی، سګرټ، نسوار، غلا، زنا په نوم بد عمل تاسو واخلئ، علت یو دوست دی نه خپل فامیل غړی. نو ځکه یو ښه دوست انتخابول د ځل ځان ته چې یو دین انتخاب دی او موږ ځان د دین اسلام انتخاب کړی، د اسلام آدرس باید متقی دوستان انتخاب کړي. میام روی خاطره جالب و مطمئن هستم دوره رفاقت و دوستی یک دوره است که خیلی خاطرهای جالب و رفاقت داره و همین خاطرهای جالب رفاقت را شیرین میکنه. مومن صاحب کدام خاطره جالب خنده‌دار دارین در دوره رفاقت با نوروز صاحب؟ د نوروز صاحب سره خو خاطرې زما زیاتې دي چون 14 کاله تېر شوي، ډېر عمر دی، فرض کړه نیمه عمر د ده دی او زما به یو څه زیات دي. یو ورځ څه دفتر خبره ونه پوهېږم خو ما زه ډېر زیات غوسه شوم. د ده نمبر مې واخیسته بلاک مې کړه چې دی ما ته میسیجونه کړي. نو دفتر کې هلکانو نمبر چې زه چا سره مستقیما رابطه کوم هغه نمبر مې بلاک کړ. زه لاړم سملاسي خوب مې وکړ، آرام شو، بېرته راپاڅېدم، ده ته مې بیرته میسیج وکړه چې ما حالانکې هغې نه مخکې چې د نمبر زه بلاک کړم ده ته ما ډېر تیزې خبرې کړې وې. ده وکتلې بیرته جواب رانه کړه. هغه یو خوبي د دوستانو ترمنځ دا ده چې زه کله فرض کړه په یو څه خبره زه آوټ کېږم، مثلا زه برداشت دا خبرې نه لرم، زه چې هر څه وایم تا کې باید دا کپیسیټي یا ظرفیت وي چې ته ځان غلی ونیسې، زما خبرې واورې. دا باید درک کړې زما دا دوست په دا دونه عمر کې داسې تیزې خبرې ما ته هېڅ کله کړې نه دي، ولې د روادار شو ما ته دا خبرې کوي، نو طبعا مشکل به وي. زما هغه مشکل به د درک کړ، ما ته به هېڅ په هغه ورځ حتی جواب نه راکوه. بیا سبا ته به بیرته نورمال سلام علیکم ورور خیری مشکل څنګه دي څه خو نشته. دا موضوع بیخي سایت مشر یک روز شما بلاک هم بودین بالکل دا موضوع مشر ده او بالکل. نو بلاک بدی و چې کله زه خوب نه پاسېدم مونځ مې وکړو، دس مې وکړو، هغې نه وروسته د ده نمبر مې بلاک د خالي میسیج راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام. بیا دی غلی تقریبا مازدیګر ماښام تر دا خبره تر 10 یا 11 مازدیګر ماښام ته بیرته میسیج کړی چې ورور ښه حالات ښه دي آرام شي. ګوره زموږ ملګري دی، ګوره ستا ملګری زما ملګری هم دی، ګوره یک روز مکمل شما بلاک بوده. بالکل یک روز مکمل. بهترینه دوست دا دی چې هغه خپل دوست برداشت کړي. یعنی تفضیلی باید این منځ کې کنه نو موقتی خفګان مشکل له ډېر طبعا انسان ضعیف دی. خدای پاک قرآن کې واضح آیات دی وخلق الانسان ضعیفه، ما انسان ضعیف پیدا کړی. نو طبعا انسان نه خطا کیږي، دوست نه خطا کیږي.
د دوست هغه معمولی غلطي باید دا ونه ګڼل شي ولې د هغه پس منظر ته باید هغه ټول مثبت کړنې به صفر دا خبره نشه. نوروز در مورد خاطر جالب خودت مثلا بیرون از افغانستان سفر کردی، خاطری بسیار خوشت از یک دوست، هر کس که باشه، هر دوست که باشه بدون مومن صاحب، و خاطر تلخت که مثلا از اون دوست داری مثلا که بیخی دوستی رو بریده باشه به علت. جزاک الله خیر. فقط که مگپای الماس تایید کنم، این بسیار مهم است که مثلا دوستان باید درک کنین و فقط یک چیزی که گفت اما 12 سال ببینین ها هیچ از خیر ندیدیم. نه حبیبی، چیزایی که خوب کرده اورم در نظر داشته باش و من همیشه این کارو میکنم. یعنی من همیشه الحمدلله آدم با حوصله هستم به می خاطر و دویم ما همیشه خوبی مردم پیش روی خودم میارم نسبتا که او اشتباهات خدا کردن. میگم اشتباه شیطانی بوده و شیطان نمیخوایم که زیر موضوع غلبش غالب شوه. میام سر این موضوع، ما زیادترین دوستایم از بیرون از افغانستان که بودن در کشور مالزیا و در کشور انگلستان دو خاطره شریک میکنم. کدام وقت که من مالزیا رفتم ما در هاستل بودیم. در هاستل متاسفانه که دخترها و بچه‌ها یک قسم میکس بودن. من نمیخواستم زندگی کنم، میخواستم خانه به خود بگیرم و یک دوست ما نام رزهم که یک مالزی است، اونا پشت موتر مرا شانده بودن، من دوجا خو کرده بودم و کل روز مرا درایو میکردن تا بتونن به من خانه پیدا کنن. این یک خاطره جالب بوده و در مالزی در یوکی همچنان. ما یک کمپانی دارم برام یولرنا و میخواستم بو یگان کورس ها ریکارد کنم. یک دوست ما یک دوست صمیمی نیستیم لیکن دوستا هستیم که او ماشاءالله تقریبا 7 لک 8 لک سابسکرایبر داره. گفتم یک کورس ما ریکارد کو و مارکتینگ عموما دوجا 4000 پوند است. اگه یک ویدیو اسپانسر میکنی میگیری. او گفت چون دوستم هستی کار نو شروع کردی، ما 4 ویدیو بر مفت اپلود میکنم و کورسم بر مفت اپلود میکنم و او زیاد توجه سرسی بود که توی کار ما کامیاب شوه و من جالب بود و همچنین دیگه کارا بودن اونا از راه خدا اعلام میکردن می آمدن کمره ما کمک کنند و خاطری بعدی که داشتم نمیخوام بگیرم بدون شک بوده و راستی خاطری دویم جالب بوده. یک دوست هندیم بود در مالزیا، ما که در مالزیا دعوت میکردیم بدون شک دو جایگان اختلافات پیدا شد. ارگانا میخواستن امر ما کار کو، من میخواستم نمیخوام به ارگان کار کنم. مردم خلاف ما شدن به خاطر ما در نیوز می آمدم دیگه چیزا در تلویزیونا اونا خلاف شدن که افغان آمده و در وقت ما میگفتن طالبان آمده و دیگه چی میکنن، دعوت میکنن چی میکنن، چرا باید از ارگان ما نشوه. باز دوستم گفت اگه کل دنیا خلافت شوه ما مرد سازستم، اگه کل دنیا مرد باشه باز مرد سازستم. یعنی گپ خوب بود و گپ تلخ که تجربه کرده بودم. یک دوست ما کمرای ما تقریبا 5 سال یک جای کار کرده بود. با سر یک موضوع ما با ما یک روز زنگم زد، بسیار تشکری میکنم، گفتم تشویش نکو، چیزایی که خوب است لیکن او روز فکر کو کدام وقت ما خودت اختلاف هستیم. او روز خوبه یاد بگیر والیبال. باز اونا در یک چیز اختلاف پیدا شد، مکمل خلاف شدن و هر چیز میگفتن درباره کارهای ما، درباره خود ما. درجه میخواندم حتی الماس گفتم ما زنگ دادم نیبان یک ما او را ماندم. بازم نش صحبت کردم حتی بیخی طرف میرفت به قانونی بره، یعنی مسئله حقوقی شد تا حد رفتیم. بازم نش صحبت کردم که حبیبی ببینی درست نیست، عالی ببینم که پس از کارهای خود پشیمان شده. لیکن امو جریان یک ما بسیار متاسف بودم که چرا یک انسان باید تا حد بره و این تقاضا زو نداشتم. بله باید 5 ساله نه و در هر چیز خبر بدون زیام و الحمدلله مشکل باز حل شد. پس یک چیز رو به ذهن ما گشت که حالا پرسان بکنم. در این دوره رفاقت ما که یگان شوخی ها و یگان مزاق گپا داریم در دوره رفاقت، مثلا ما بچه‌ای که رفیقایی که یک جای میشیم یا در کنار از این بگویم بعضی از رفیقای دیگه یک بازی داریم مثلا به نام اور کمپل قسمی که یک نفر زیر کمپل است و 6 7 نفر دیگه میای زیر کمپل و آدم خوب لطکوب میکنه و در کنار خنده که داخلم کدام هم تو شده امرای همون در شده و یک بازی دیگه بالش جنگی مثلا یکی که بالش نفر دوم میزنه، باز نفر سوم میزنه، باز نفر چهارم میزنه، باز نفر پنجم میزنه. یعنی در عالم رفاقت یگان شوخی ها و مذاق و بعض گپ است. من خواهم بدانم که در رفاقت شما هم کدام بازی ها و شوخی ها و چیزایی بوده، یعنی شما بر خود اجازه میتونید یا مثلا بوده همونطور یک کاری یا نبوده اصلا؟ یک دعا کو خداوند هیچ وقت به امر سفر به امر یک جای نری امر ما. بله والا خوب شد گفت پیش بعد تصمیم لغمان بریم ما تو امرایشان. بله در سفر چون ما یک قدر پرانک که در پرانک می باشه، در او پرانک می باشه و کل سفر ما می قسم است و یگان قصه رو براتون الماس شریک خواد کرد از ولایت ها که ما سفر میکنیم و چی کارا رو انجام میدیم. خب همون چی کارا رو میکنیم میخوایم از سفرونه خو طبعا زمون په کوم خیریه کارونو کې زیات دي. دا اوس هم تقریبا 40 ولایتونه په نظر کې نیول چې هلته خوراکي مواد توزیع کو.
دغه ولایتو ته چې موږ ځو پوره ټیم ځو خو هغې منیج کول دا ډېر سخت دی نو موږ چې په سفر ځو زموږ ملګرو ترمنځ به دغه پرنګ چې دی دا ډېر هغه دی عام دی فرض کړه تېر میاشت کې موږ نورستان ته تللي وو پارون کې نو هلته موږ خیمې ودرولې هغه سټیوي په نامه یو ځای دی خیمې مو درولې اوبه وې آسونه م راوستل هغه کې م هغه سغلونه م وکړه زموږ یو بل ملګری دی ریاض په نام باندې هغه ته که موږ څومره ځان ښه مسلمانان کړو که نه خو نه یې مني څومره ورته ځان نیک کړو هسې نه مني حتی موږ ډوډۍ تقریبا 20 نفر 25 نفر که زیات 15 شپېته کسان موږ ډوډۍ تیاره کړې وه دا ټولو کسان ډوډۍ وخوړله ریاض ډوډۍ ونه خوړله هغه ته د په غوږ کې داسې ویلي وو چې ده کې درته جمال کوټه اچولې سړی وچه ډوډۍ لګیا و د خوري یو جالبه خاطره چې دا تېر نږدې ورځو کې شوی موږ لاړو نورستان ته زموږ یو پارټنر دی هندی دی مسلمان دی امریکا کې اوسیږي موږ لاړو لغمان طرف نه نورستان په شګر د دې کلی دی هغلته لاړو خو هغه تقریبا 8 ساعته یا څه کم زیات مزل دی او لار هم ډېره خرابه ده هلته موږ لاړو خو ده د خارجي ته ویلي وو چې دلته به ډېر احتیاط کوي ځکه موږ د دې خلکو میلمه ویشتی دی میلمه مو ویشتی دی ته به ځان خیال ساتي چې دا خلک کوشش کوي چې زموږ میلمه راشي هغه وولي سنجای صاحب باور په خدای وکړه موږ یو کوټه کې کېناستو د دې کوټې ورسۍ دغه طرف ته وه دلته دې ورسۍ مخته دا میلمه ناست دی خوا سره یې زه ناست یم نو دې وخت کې ماښام موږ رسېدلي وو بهر ته د دې کوم تره زوی کوزده کړې وه بیا موږ سره یو کس تللی و هغه فایر وکړه کلیوالي هغې فایرونه چې فایر وکړه دې میلمه د دې ځای نه ټوپ وهلی دی فکر وکړه چې 2-3 متره خوا ټوپ وهلی او په دې کوټه کې داسې چورل دي او لاره کې خلکو دې ضرب مچولی بل جالبه دا وه چې په هغه کلیوالي ژوند دی هغه ګروپ یې دی وایي سولر سره تړلی ګروپ نه مات وي دا ګروپ بټن چې میل دا بټن خو امام مسجد امام سره ده میل دا بټن چې دا د ټول کلي امام انتخابوي چې کله باید ګروپونه ګل شي دا خو ډېر سخته ژوند دی میل دغه حال دی نو بیا لاړو مسجد ته چې هلته سهار لمونځ کې لاړو او داسې کول هلته بټن دی وایي دس از د بټن میل دغه د بټن میل دغه بټن د ټول کلي بټن چې هغه بټن دلته ګروپ چلان شو مل دا نه نه وي داسې نشي کېدلی نو پرنکونه موږ ډېر زیات کوو یعنې پرنکونه ما په الماس باندې پرنک کړی وو موږ نورستان کې موږ ته چا مال حلال کړی وو دا جالبه مال چې حلال کړی ما هغه ډېر ماشاءالله علما خلک ما ورته د لکۍ چې دی په یو قاب کې واچوي الماس مخې ته کېدی الماس ته وایي چې والله شخصیت مطابق موږ توضیحات کړي دي او تا ته دا رسېدلی نو پرنکونه ماشاءالله زیات کو خو الحمدلله یو خبره دا ده چې هېڅکله هم چې څومره سخته په یو ملګري راشي هغه داسې ما اصطلاح مین کوو یې نه بیا کوشش کوو چې بدله واخلو خو نور ډېر وي موټر خراب شوی دا ټول باندې موټر ډیکا کا موټر خراب نه چړۍ در باندې موټر ټیله کې سر ته چړۍ سر ته موټر وکړي ډیکا کې ټول ستړي موټر جوړي یا مثلا بریک لاس ووتو بس موټر ته چغې ووڅوږي څه نه وایي نو یا مثلا څوک وایي چې زه خناله کوي چې زه بیهوشه شم که څنګه چل دی که نه موږ تلو کندوز کې هم توضیح درلوده پروس کال خبر ده سالنګ ته لاړو خو موږ مرسیډیز نیولو بدخشانه پورې تلو او مرسیډیز کې ټول ملګري ناست وو سالنګ دا تونل چې دی کوم زیات اوږد چې دی نو زموږ یو ملګری دی احسان د دې مشر ورور دی هغه مخکې ناست دی هغه زما همصنفیم دی مکتب کې یو ځای نو زه ډېر ورسره فریم مخکې سیټ کې ناست دی خو خبرې کوو د خبرو مهال کې موږ سره استاد شهرام هم ناست دی تاسو شاید وپېژنئ هغه هم راسره ناست دی نو د خبرو مهال کې احسان همداسې لاړه چون هغه ځای بند دی او دی لږ د بدن هم چاغ دی نو ویل کېدی شي تنفسي مشکل ورته پیدا شوی په هغه چوکۍ کې دی لاړه بس خان لالا موږ ورته هم خان لالا باندې مشهور خان لالا خوځي نه او ژبه هم دې خوا راباسلې ده نو استاذ هم چې دی هغه هم ورخطا سو د هلکان ټول ورخطا سو موږ ښه ګپ لګو ټول غلي شو اوبه رااخلمه په دې خوله کې ورته ویم اوبه په دې سر ورته خان لالا خوځېږي نه اخر یو ښه کلک ماښام مې دې ځای کې یو ټاپ ورکړه مې چې دی اوس یوسي زه ته ما ته خدای دې غرق کړه زه خو جوړ تیار یم هغې نو که نه 10 منټه موږ ده باندې اړولي ځکه اوس نه لاره ده بیرون مخته موټر دي شاته هم راتلی نسي بهر ته وباسی هم نسي خاورې دی گرد دی نو دا ډېره جالبه در قصه بالشتر غیبت خواهد کردم ما خرد بودم پدرم در نورستان وظیفه داشت از کابل یک حیات آمده بود کمی کارش ببینه چطور است چطور نیست یک حیات بود که ببینه کارش او در مهمانخانه بود دیگه دوستان بودیم و همین مسئله بالشت آمد
مالسه با این ما با یک دوست خود جای انداختم که دیگه خاکو این رفته جای خود تبدیل کرده به برای میمان تا وقت که گروپا گل شد این میمان ما لط کردیم یک دفعه این میمان خیز که جیرش کرده است او تیم خود دستیم یک قدر به اوزر یک قدر به زاری که ریش گرفتیم که با پدر دوره طفولیت بسیار شوخ بود واقعا شوخ بود حال نظرم گشت بغیر از اینکه کچالو ادرای شوخی برات بگم ما دیگه چیز نبود میرفتم چپله مردم سر مسجد منداختم انا نمیتونستم کارام بیشنم تا که چیز نمیکردم کمپالو رو یادم آورده نشد نوروز بزنم گشت گفتم در دوره طفولیت خود زیاد شوخ بودن بغیر از اینکه کچالو رو دوزی کرد دیگه دوزی چیز دوزی دیگه کدام دوست که امیال میبینه برنامه را که شریک بوده دوست خود مشکل است که دوباره طفولیت نه که تنها میترسه اگه نفر میگه من متوجه باشه نه پیدادار باشه دیگه شریک به نظرم از لیست دوزی ما جوار است کچالوست و شاید سیب و انار باشه فکر نمی‌کنم از این لیست بالا بره نه اما دوست که حتما همراهت بوده در جرم که دست داشته نامش باید است که می‌بینم بودن نه محب بود ضمیر بود و همچنان ما باش استاد میگفتیم یکی از کلان بود سن سالش به خاطر ما را تشویق می‌کرد استاد نه در دوزی استاد بود یا البته نه شوخی استاد بود شوخی استاد بود یعنی مثلا بچه‌ها را از یار میدادیم موبایل خودم دوزی می‌کردیم که مثلا چیز موبایل زیرم دوزی می‌کردیم باز یک جا می‌ماندیم موبایل ما دوزی شد. حالا خوی شوخی نیست نه؟ موبایل خودم دوزی میکنم داخل. هر نفر در میهمانخانه که میام که ببینم که هر نفر نوا خواست موبایلش میاد یک جت پورت میکنم. که اون فقط ما دیدم میتونم. اجازه خوب است. و این باز میگرده پشش میگرده میگه آخر میگه کار خودم من خبر ندارم. نوروز علت از چی بوده؟ مثلا خود با صدها و هزارات دوست داری در افغانستان در کابل بدون دوستایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنه. علتش چی بود؟ دیروز من براتون زنگ زدم گفتن که الماس با خود میارن. چی ویژگی داشت که شما این انتخاب کردین که امروز شاید دیگه دوستان باشه که 10 سال 12 سال بیشتر از او امروزتون دوست بوده؟ چی خصوصیتایی داشت که خود تازه شدی که در استودیو امروز همزمان در برنامه باشه؟ سوال خوب است. قاری صاحب الماس دوست ماست به خاطر که دوستی ما هر روز نزدیک الله و رسول ما میبرم. و دویم فقط در کار خیر امروز مصروف است، در کدام کار شر نیست. و دویم نه فقط الماس، در کل دوستا ما دیگه خدا هدایت میکنیم، کمک میکنیم، انتقاد میکنیم. به نظرم اولین انتقاد که میکنیم و الماس است. همین قسم یک نفر دیگه است امروز ما شاید نامده باشه ولی او فقط مسئولیت چه سر ما انتقاد کنم. بس خلاص این کار دیگه درست نبود، این کار دوجه درست نبود. و دوستی ما و الماس بدون شک که ما چیزای شده که اختلاف هم پیدا شده، چیزای شده که مثلا نزدیک هم بودیم، لیکن فکر میکنم به قلبم شاید زیاد نزدیک باشه. دیگران مثلا خفه نشون، لیکن ایده دفتر بود به این خاطر آوردیم. ما از الماس اول خود گفت نه خود دفتر بود. از الماس میخوایم پرسان بکنیم فقط در یک کلمه برام جواب بدین. انتخاب اولتون در رفاقت کی است؟ ریاض. نه ریاض است. نه ریاض. خب چرا ریاض میگین شما نروز؟ ریاض کامراشون زیاد نزدیک است فکر میکنم. یعنی انتخاب اولتون در رفاقت ریاض است. نوروز است. نوروز است. ریاض هم نزدې ده چون ریاض سره زما دوستی تقریبا د 3 کاله کېږي 3-4 کاله زیات به کېږي. لندن کې چا سره دوستی نو ترو واتساپ او خاص ناسته نه و یو مهمه موضوع چون ما پښتنه هم نه ده البته زه به واضح کوم دوستی د زموږ استاد یو دوست انتخابول زموږ استاد اختیاري دي. حالانکه زه خو فکر کوم چې ځینې وخت دوست زموږ استاسو د کورنۍ د غړو څخه موږ ته ډېر نږدې وي. کورنۍ غړي موږ ته الله تعالی انتخاب کړي، هغه کې زموږ بای ډیفالت هغه موږ ته انتخاب شوي که ښه که بد خو زما ورور دی، زما فرض که پلار دی، زما تره دی، زما تره زوی دی. ولې دوست چې دی زه ګورم ملګرو کې ګورم زه دوست انتخاب کوم. د دوست په انتخاب کې فقط زه د ستاسو د سکرین له لارې وایم چې دوست په انتخاب کې باید ډیر دقیق اوسو. د قیامت پر ورځ الله تعالی په قرآن کې فرمایي وایي ځینې خلک به داسې بندګان به داسې چې هغوی به وایي چې یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، هی افسوس کاش کې زما دغه دوست په دنیا کې نه وای ساتلی. مخکې نوروز صاحب وویلی همدا دوستان دي چې پوډرو ته موږ بیایي، همدا دوستان دي چې پلوسوخته زموږ ځای کوي، همدا دوستان دي چې موږ دغسې کارو ته د خیر کارونه حتی د زمونږ د لاس الحمدلله خلکو ته خیر رسیږي. دا دوست نتیجه ده.
نو فقط په دوست انتخاب کې به ډېر دقیق اگر می لحظه ریاض جان برنامه رو میبینه و همین برنامه رفیقانه رو ریاض جان دلت جمع باشه انتخاب اول الماس صاحب دل جمع باشه. من میخوام سرزی بحث کنم که من چطور یک دوست انتخاب میکنم. یک شاید سوال خوب باشه. ما در 4 کاتگوری دوست انتخاب میکنم. اول یا باید خودت با اسلام خدمت کنی که دوست ما باشی، یا خودت خادم مسلمان ها باشی، انسان ها باشی که دوستم باشی، یا خودت باید به ما فایده برسانی که دوستم باشی، یا از دوستی ما به خودت فایده برسه عالی که دوستم باشی. بدون از این من هیچ کس دوست ندارم. میتونه که مثال بدم. اگر تنها یک ویژگی داشته باشه که فقط او از تو منفعت ببره مشکل نیست. ما اکثر مردم میگن که تو را مردم استفاده میکنن، تو میگی استفاده خوب میکنن دی بد چیز. دی چی بدی است؟ اگر استفاده خوب میکنن و یک جای خدا میرسه دی بد چیز، لیکن شرط از یک سرما پایین نبانن. خلاص یک جای میرسن باید بله سلامت پایین بانم. اگه استفاده خوب چیز بد نیست. مومن صاحب معمولا شما دوستای نزدیک سنتمند بعض وقتا 2 به 2 هم رفتن جای نان خوردن چکر زیاد مصرف کی میکنه، مثلا کوشش میکنه که نوروز مصرف کنه، خودت پول میتی. یگان تا از مثل ما یک وقت یک دوست ما بود و نسبتا پولدار، باز ما گازوری دم جیب داشتم، یک هفته کار جو شکر میزم باش میدان کنم، گفت نه میدان خیر بانو ازوری مش میدان نمیشد. خود وقتم شده که ازوری میدان نشده باشه بگو برو دوست ما میته نه پیسې خو نور کوي ده خو ما اکثر پول امره خود نمیگذارم. یا کس دیگه باشم کلاش چکز دیگه آدمای پیسه نمیگیرن چکز نه پیسې خو زور کوم اکثره پرونم ورکړي ما کنه بیرته دین اکثر نور کسر پروندی ورکړي. مقصد دوستان مثلا یک دوست من نام خودش میگیرم دکتر اسیب نام داره، چند وقت پیش ترکیه سفر داشت، باز یک از دیگه معرفی کرد، او گفت که ترکیه به من امکانات دارم، برات موتور دارم، گپایی از میدانی پیکاپ کرده بود بیرون و برای و سودا برش گرفته بود هر چیز دیگه. 2-3 روز هتل گشتند، باز روز یک از دیگه مسیج کرد که ما سرزی مصرف کردیم روی حساب گرفتیم. مقصد او دو دوستام است که حساب میگیره کلاشه حالا تراش کدام روز لیست بکشه مومن صاحب بیاد نه ولا راست بگم اکثر در جایی که دوستامی باشن ما مصرف کلان باشه میکنم، لیکن چیزای خرد و رضا کافی و چیزا اکثر اینا میگیرم. راست شپې خو کافی نه زیات شپې مقدار میخوایم بدونم بر یک دیگر دروغ گفتین بعضی اوقات، مثلا شما رفته باشین جای چکر مومن صاحب براتون تماس گرفته باشه گفته باشین مدخانه هستم همین لحظه کار دارم، یا برعکس الماس صاحب جای رفته باشن شما تماس گرفته باشین گفته باشین دروغ به یک دیگر گفتین بعضی اوقات؟ هیچ دروغ نگفتین به دیگر اصلا خبر از من همیشه ځکه دوستی د دوامدار خبر از من سپینه وي. خبر کې زموږ دروغ نه وي. دوستي چې دوام مومي زه به یو ورځ تا ته دروغ وایم، فرض که دی لاړل چکر ته، زه ورته وایم چېرته دی، زه په کور کې یم، زه خبرېږم تمام چې دی تللی دي، نو زما په زړه کې لږ هغه پیدا کېږي که نه. بل ورځ چې زه ځم شاید بیا ما نن دا توقع دی هم ولري. نو په دوستي و رفاقت کې که څومره ته ملامت اوسې پاک خبر کوه انشالله. اندک رنج کدامتان هستین در رفاقت؟ یعنی کدامتان زود میرنجین، زود خفه میشین؟ الماس ندی پیشتر گفت بلاک کرده بودم نه بلاک الماس زیاد خوب است الحمدلله سناس خوشه دومره نه خوشه خیر بیا ما نوروز دست ملګری داشته چې پرته له مومن صاحب نه چې کله ډیر خواشینی اوسي جګرخونه اوسي او تو غواړي چې سره وخت تیر کې در سره اوسي، یا داسې ملګری شته چې مثلا بعض حالتونو کې اصلا ملګرتیا باندې تو سره پښیمانه شوی. مخکې د یو څه یادونه وکړه داسې ملګري چې پریښي دي او کوم علت د پریښي دي؟ چې ریشارډ ته ووایم زه بعضې ملګرتیا باندې پښیمانه شوی یم، هغوی چې کارونه کوي چې هغه صحیح نه وي. زه تاسو ته د چا نومونه به نه اخلم، خو زه یو څه وړیتوب ملګري مې خواته لاړم، هغوی ته مې خبرې کول د مانځه او د چې کلب ته مزې بل ته مزې، یا خبر نه بعد چې شپې راغله ټول بیا لاس کې ټاپې لګېدلې وې، یعنې هغه د کلب د نشي بیا ټاپې لګېدلې وې که نه. نو ما هغه ټول ځای پرېښودم ویل تېر شئ نه که نه. او بل الحمدلله شته دی په مختلف ملکونو کې، په مالیزیا کې شته دی، په یو کې شته دی، په جرمني کې شته دی. یو شی چې الله سبحانه وتعالی ما باندې رحم کړی ښه دوستان دي، او زه همیشه ریشه دا دعا کوم چې یا الله ما ته ښه خلک ولیږه. ستره شتمني ده همدا. او زه همیشه دغه دعا کوم چې الله ما ته ښه خلک ولیږه، ځکه یو وینا ده په انګلیسي کې وایي it's not what you know it's who you know. وایي دا دی ته څه شي باندې پوهېږې دا درته څوک پېژنې. نو دا ډېر مهم دی. زه اکثر ځوانانو ته وایم چې یو شی کې ځان کې پیدا کړئ چې خلکو سره ښه رابطه جوړ کړئ. که غواړې پیسهداره شئ، که غواړې ښه ژوند کې خلکو سره هم پیسې دي هم رابطه ده هم امکانات دي، نو ته چې خلک پېژنې نو ته کامیاب یې.
و الحمدلله زه که په لندن ته ځم هلته دوستان شته دی، که زه بل ملک ته ځم دوستان شته دی. یعنی زه چې الحمدلله یو شی دی چې نه پوهېږم چې دنیا کې به ډېر محدود ملکونه زه پکې دوستان نه لرم. خب نوروز صاحب، علت از این چی است که بعض وقتها ما زود دوست انتخاب میکنیم اما مدت نمیگذره که دوباره او رو رها میکنیم؟ علت از این چی است؟ این سوال بسیار خوب است. مشکل در کجاست که ما یک کس را دوست انتخاب میکنیم او دوست ما میباشه، لیکن در عین وقت او انسان همچنان هست. یک پوینت بسیار مهم است. ما کدام وقت کسی دوستم میشه ما به این تشویش نمی باشم که مثلا این دوستم است. چه وقت دوست درستم میشه کدام وقت که او چیزا را ببینم چیزی که نمیخواد به من نشان بدم. به خاطر که هر انسان از ما شروع از هر انسان یک کمبودی داره، چون انسان از ضعیف است. من میخوام ببینم که در کدام چیزا این ضعیف است، کمبودی داره، اشتباهات داره و او چقدر است. یک انسان میتونه که خدا نخواسته یک فراد باشه، یک انسان میتونه فقط یک مشکل دیگه داشته باشه، یک انسان میتونه که مثلا یعنی ما چی میکنیم؟ ما که یک انسان شناختیم فکر میکنیم ماشاءالله نه فیلم هندی واری خنده میکنیم، شاید کدام بک‌گراند میوزیک هم داشته باشه، میگیم ما میشد دیگه نه یک دفعه لب سوری جور میشه. کمی آرام شو، یک دفعه نه 5 دقیقه صبر کو، کوشش کو که کمی انسان دیگه هم بشناسی. چه دقیقه میشناسی در سفر یا هم سعید باشه یا هم رش کار کنی، گفته عمر بن خطاب است، لیکن کدام وقت که بخش انسانی شناختی، مثلا یک دوست بسیار شاید حافظ قرآن باشه، شاید که عالم باشه، لیکن نتونه که نماز صبح هر صبح بخیزه. این چه رقم نفر از خودش میگفت که اینطوری خودش نمیتونه بخیزه. او انسان است. اگر خودت فکر میکنی که انسان بسیار کامل هستی و خوب هستی، کوشش کن که خالیگش پر کنی. بله. باز ما چی میکنیم؟ ولای خدا یک قرضدار بود، ولای خوب میگفت که ما پوینت های منفیش یعنی پوینتش منفیش. اگر خودت ماشاءالله یک انسان کامل هستی هم پوینت منفیش پورا کو. لیکن ما به چی خوش میشم و کدام وقت دوستی ما خوب قوی میشه، کدام وقت که ما یک انسان پوینت منفیش خبر شم. بله. یک زمان میرسه که من این قصه رو به این خاطر میکنم که آیا شما با می اتفاق روبرو شدین یا نه؟ اینطور وقت شده ماشاءالله نام خدا شاید از لحاظ اقتصادی زندگی بسیار خوب داشته باشید نوروز شما مومن صاحب. حالا یک رفیق دوره طفولیتتان بزرگ شده باشه و شما خبر شده باشید که اینمی آدم وضعیت اقتصادی خوب نداره و در کنار از این هزاران مشکل دیگر هم دست و پنجه نرم میکنه و شما به عنوان یک رفیقی که حالا جوان هستین و در دوره طفولیت او رفیق شما بوده رفته باشین و دستش گرفته باشین؟ ما شخصا کردیم بله، یک نیزیات. بله الحمدلله ما شخصا کار کردیم. ما خودم رفتیم تلفن شمارهش پیدا کردیم و مغازهش رفتیم، چیزی که لازم بود رو باش کردیم. بله مومن صاحب راځو تاسو نه ورو چې تاسو نږدې ملګري د نوروز بحث بیل ده، نږدې ملګري مو چې ډېرې ښې خاطرې لري کېدای شي یو بیان کړم. زمونږ نږدې ملګري تر ټولو چې زه الحمدلله اوس هم ورسره رابطه کوم، ولې متاسفانه بهر دي. موږ د زه خپله کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځۍ نه فارغ یم، نو موږ په اقتصاد پوهنځۍ کې همصنفیان خو ټول سره ملګري، خو بیا موږ یو 5-6 نفره ملګري وو. نو حتی که درته ووایم چې داسې ملګري زموږ وو چې یو بل غم ښادۍ ته ورتللو ودرېدلو شپه مو ورسره کوله. که درته دا ووایم چې د کابل پوهنتون کې تاسو تللی زراعت پوهنځۍ کې حتی هغه د زردالو ورته موږ وایو که نه، هغه به شنو هلته پنجرې وې، په دې به یو بل اوختل، په اوږو به یې ودرېدل اوختل به هغه به کابل پوهنتون شاګردان دا کار کوي. والا کابل بیا تاسو ماشومتوب کې چې کړی مشکل نه دی. نو تر اوسه پورې الحمدلله هغې سره ښه روابط لرو. ځینې ترکیه کې دي، ځینې نورو ملکو کې دي، خو ډېرې یادېږي مې کومه خاطرات ورسره وختونه هم ښه تېر شوي. همداسې د ښوونځي یا د مکتب د دورې همصنفیان شته دي، خو مخکې رحمت ورور ویل چې د خپلې کټګورۍ لري، ځینې نږدې وي، ځینې داسې سټپ په سټپ وي. نو الحمدلله څومره هم چې دوستان دي خوشحاله یم ترې، دعا ورته کوم او دعا ترې غواړم او کوشش مو دا یو بهترین انسان هغه دی چې هغه دوستان زیات ولري. بالکل او هغه هم نیک دوستان، ښه دوستان. یک چیزی که به ذهن ما گشت، رفیقای بسیار نزدیک حتی روابط فامیلی هم می داشته باشن. رفیقایی که بسیار نزدیک باشن، مثلا یک رفیق ما داریم پدر مادر ما با ما آشناست، با اونا آشناست، ما با پدر مادر اونا آشنا هستیم و یک زمان داره خب میتازه که زیاد ما که رفیق ما می باشیم، باز یک زمان میشه که پدر ما یا مادر ما رفیق ما رو بیاب میکنه که او برادر تو چی میکنی شب و روز که نمی آدم میگه خانه است. یه تو اتفاق افتاده؟ شاید هم بیاب نه، خو شاید هم به الماس گفته باشه یا به ریاض گفته باشه
که این نفر از این منع کنین یا این کارا. ما آدم کمی چیستم به پرینسیپل، یعنی یک چیزی که شوه من میگم نه همینطوری باید شوه، یعنی مهم نیست که خلاف یا دولت یا خلاف دیگه. مثال برات میدم، ما در یتیمخانه یک چوکیدار داشتیم، اون شکایت آمد که به زنا چیزی گفته در کوچه. ما گفتم اینا باید اصول کنیم، گفتم نه باید ثبوت شو که واقعا گفته نگفته. میگم امسایه کلش خیزه، من خدا کنه کل کابل بخیزه، باید بیاره که به کی گفته چطور گفته، بازو من میتونم گیره وسو کنم. به خاطر که ما یک انسان اینطوری هستم که یک چیز نمیمانم تا که مثلا نشه. مثلا یک از قصه خفگانم است، یک از یتیمای ما در پروان رنجر زده بود و بازو قماندان رفته بود و دعا باش کرده بود خداوند رو معاف کنه. گفتم نه این باید پیسه خونش بده. ما گفتم هر چی که شما ما سرشاریزه کنیم. به این چیزا ما کدام وقت که زیاد جدی بشم باز اینا ما را کنترل میکنم که نه کم این مسائل بان کم آرام. بله. نوروز معمولا دوستی که هر چقدر نزدیک باشه اما انس و محبت بیشتر باشه، طبعا که انسان زود باز خفه هم میشه از دوست خود در بسیار موضوعات اندک. بعضی کسا که زمانی که خفه میشه نزدیک خود ایره آر و شرم میپنداره که بگه او ملامت از به او کم میم یا از لحاظ عمر ما بالاست یا از لحاظ موقف من چطور پس برم رفیق خود بگم ببخشی من ملامت بودم. آیا چنین چیز لازم هست یا در دوستی مسائل نیست که هر کس اگر ملامت بود یا نبود مهمی است که پس دوباره آشتی شوند؟ نه در دوستی باید لاین سرخ معلوم باشه، چیز واضحه است که لاین سرخ باید دوجا معلوم باشه که این لاین سرخ است، این لاین مثلا سفید است و این سیاه است. در لاین سرخ باید کس نبیه، چیز واضحه است. این نیست که هر چیز که میتونه مهم نیست من دوست هستم، نه یا باید چیز واضحه است. لیکن در چیزای خرد و ریزه فکر میکنم در دنیا تقریبا کافی غم و درد است. چرا باید دیگه یک انسان تشویش کنیم؟ ما از یک چیز میترسم که از دست خودت یک کسی گریان کنه به الله و بگه که ببین ایره مرا در گریان آورده. این بسیار خطرناک است. و در دوستی فکر میکنم هیچ کس نیست که ما بردم یا ای برد، نه اینطوری چیزی وجود نداره. به خاطر که دوستی است و بردی چی خواد کردی به امرای برد، یعنی کجا میبری برده در کلی خود میمانی اسکریم میبری، ولی اسکریم است میخوری نه. لیکن همیشه طرف خیر فکر کنین. و ما شخصا سبحان الله همیشه یک انسان که اشتباه کنه ما 20,000 خیرش پیش میارم که این نفری کارا هم کرده. یک چیز واضحه است. و چون این قرآن هم اینطوری میکنه همیشه. و ما باید به دوستی فکر میکنم در دوستی این گپ درست نیست که والا ما موقف بالا داره موقف پایین داره. یک دوست ما فرعی صاحب بسم الله فرعی صاحب در وزارت خارجه کار میکنه. ما فکر میکنم شماره نکیم شماره تبدیل میکنم همیشه در افغانستان. شما نداشتم با استاد شمس گفتم که به اونا زنگ بزنین که اینا آمدن اگه فوتبال میگیم چیز دیگه. اونا با سکرتر گفته بودن که به اون زنگ بزنین که من مصروف هستم. باز من نزدیک در وزارت رفتیم وردی بار رفتم دو جبران شیشتم گفت که میفهمی من دیپلمات هستم دیگه من دیپلماسی نکنم. گفتم یقین که ما دیپلماسی نکردیم حتما چی شده نه. او هم مذاق میکرد لیکن الحمدلله به نظر من در دوستی باید ما بردم او بردم این است که آدم کم به نه از بازی‌های دوره کودکی نگفتید کدام بازی‌ها را انجام میدادید؟ کدام تفریح هم داشتین نداشتین؟ زه خو خپل که رښتیا درته وایم والیبال مکتب دوران کې والیبال او کرکټ سره مې ډېره علاقه وه او اوس هم کرکټ سره ډېره علاقه لرم خو د فوټبال نه ډېر تنګ یو مونږ بس ما فوتبال علاقه نداریم. څومره چې ستړی یې بس ته به فوتبال ته ځې ورسره. ما از خردترکی ورزش کردیم، کانفوتو کردیم، تکواندو، پالوانی، جیم میرفتم، بازو فوتبال، عالی فوتبال میکنم. الحمدلله هفته 2 روز. طرفدار کدام؟ طرفدار کدام تیم هستید؟ در کدام بخش افغانستان بیرون؟ اروپا. ما لیورپول و ریال مادرید. همکارای ما بیشتر از ریال مادرید. ماشاءالله. اینا کسایی که طرفدار بارسلونا بد نیست لیکن بد نیست مگر مسی زیاد دوست ندارم زیاد. مسی زیاد دوست ندارم. چرا؟ با دلیلش که رونالدو شخصیت خوب داره فکر میکنم به این خاطر. و زلاتان خوب است، ابراهیموویچ اونام خوب هستن، محمد صلاح و نومانی که بچه هستن که موجودات تقییم میکنم. زیدان چطور؟ خوب است، او هم خوب است. ما بازیشا بلد نیستم. امروز همکارا پرسان میکردن گفت طرفدار از تیم مسی از تیم مخ بلد نیستم چون بیشتر ما به کرکت علاقه دارم. گفتم بلوز سفید یا آبی است نه گفت خودم شده گفتم برو هم سفید صحیح است. کدام بازی رئال از نزدیکم رفتین دیدین؟ ما چندین پلان کردم متاسفانه که ما همیشه در سفر می باشم لیکن این دفعه میخوایم برم. در قطر ما پلان بودیم ما الماس بریم یک جای
لیکن باز یک مشکل آمد ماندیم باید قطر میرفتیم لیکن دوجا میخوام لیورپول حتما ببینم ان شاء الله. محمد شما از لغمان قبلا گفتین ما گفتم که یک بار ان شاء الله لغمان میبینیم شما ما در سال نوروز به همراه ما سفر کنین باز ببینید شوخی‌ها را ما تمام جان ما چون یک مازار خود کسر معاف نمیکنیم چیز بازی است میمان لات کدر شما کی نه لات نمیکنیم ما میمونه که زیر کعبه لات چی میکنم ما با خود یک چیزی میگم مثلا که بالماس اینطوری بگو بایی میگه میبت اینطوری میگه پس ریاکشن میترسونه یعنی 4-5 نفر دم یک پرنگ داخل میکنم و دیگه خود خبر نمیباشن که چی گپ جریان ما مثلا بازیای مشهور در لغمان مثلا چی هست بازیای خوراکای مشهور چی هست میشه که بفهمیم ولا لغمان کې خو فعلا لپاره کرکټ ډیر خپل اوت سټیج کې دی او بل والیبال چې د اکثره په کلیو باندو کې والیبال زیات خلک کوي او عموما علاقه زیات د کرکټ سره ده. بل وردګان سم خبرې کې لغمان کې هم خلک بروسته شبی د خبرونه وخت فرصت کم دی کنه قصې ډېرې زیاتې پاتې دي څو محدوده دقیقې نور لرو ته میجانه نو کېدای شي چې ساسو پیغامونه هم واخلو او غوښتنې مو هم او بل خصوص هغه ملګري چې د مومن صاحب د نوروز صاحب ساسو پر سکرین باندې ګوري د یک ټلویزیون لارې پیغام څه دی او د رفیقانه د خبرونه په اړه چې لومړی ځل دا وخت یک ټلویزیون زموږ د پروډکشن برخه همکاران کړي او دا خبرونه جوړ کړي د په دغه وخت کې څومره مهمه بولي. جزاک الله خیر از ما په دا خبرونه ډیره مهمه ده ځکه چې زه خبرونه ګورم اجتماعي ډیر کم وي ځوانان باید وګوري چې دا اجتماعي ژوند دي څنګه وکړي ځکه موږ اجتماعي جوړښت یو نو دا ډیر مهمه ده چې دوستي پکې یو برخه ده بل دا ډیر مهمه ده چې دلته اسلامي شخصون راشي خلک فکر چې دا څوک چې اسلامي دعوتګر دی مولا دا خان دی نه دوی همیشه په قار دي لیکن سبحان الله چې زه کله د علماو سره کینم چې کوم ټوکې هغوی کوي چې کوم خندا هغوی کوي ته به حق حیران شي لیکن بیرون داسې عکس دی دوی همیشه په قار دي دا حرام دی دا حلال دی دا مباح دی دلته مزه او دا مه کوه داسې نه دی نو دوی دلته رادي شي خپل د ژوند قصې د شریک کړي چې خلک پوه شي چې دوی هم تاسو خو انسانان دي تاسو خو د ژوند کوي نورې څه نشته بل دا ځوانان باید پوه شي چې څنګه دوستان ځان انتخاب کړي ځکه دا مهم بخش د ژوند دی او زه په دې فکر یم چې اجتماعي خبرونه د نور هم زیات شي تر څو پورې خلک د خپل اجتماعي ژوند جوړ کړي متاسفانه افغانستان کې موږ یو عجیب او غریب فکرونه لرو د خپل اجتماع باره کې د خلکو باره کې یعنی ما ته سړی کمنټ کړی وایي په خدای قسم که داسې صحیح ښه سړی اوسې حتما څه خبره ده کې شته دی نو زه په دې تشویش یم چې هلکه ته ولې تشویش یې پوه نه شوې نو موږ باید په دې شیانو باندې خلک پوه کړو انشاءالله زما په پیغام ټول دوستان دا وي چې زه تاسو ټول سره د الله دپاره مینه لرم تاسو ټول سره او ماته دعا وکوئ که چاته مې تیزه خبره کړې وي زه تاسو پوهېږئ بعضې وخت کې زه یو ډېر ډایرکټ انسان یم زه که ما خفه شوي تاسو ټول نه بخښنه غواړم د ټول سکرین باندې بلکې هر چا نه او رښتیا که چا چېرته کوم ځای کې پیسې ورکړي ما نه ورکړي راته ووایي چې پیسې بېرته درکړم یو ګیلم لرم دا مې زه وکړم زما ټول دوستان نور خلکو ته تحفه ورکوي مثلا موږ په لندن کې وو اوسام ورور ځان ته یو جاکټ اغوستو یو بل دوست هغه ته جاکټ واغوستو ما چې اغوستو دوی چې یې منول ساعت یې منو ولې وایي ته خو میلیونر یې نو دوی ته اکثر خلک تحفې ورکوي لیکن ما ته څه په چا ستنه تحفه کړې ده زه په دې خفه نه یم او زما څوک تحفه هم راکړي زه بل چاته ورکوم همیشه دپاره ځان سره نه ږدم ځکه خل نه درکوي که که چې د قیمتي عطر راکړي نه یې ورکوم نو الله ټول تاجر ورکړي ډېره مننه کور رحمت الله نوروز او لنډ فقط مومن صاحب فقط لنډ پیغام مې دا دی چې اول خو تاسو نه مننه کوم چې ډېره جالبه خپرونه ده او مننه دعوت نه هم او دعوت نه هم مننه همداسې ښه ځوانان راوغواړئ دوستان راوغواړئ واقعا دنه موږ زیات شی اخذ کوی شو یو آخري پیغام مې دا دی چې همیش لپاره چا سره دوستي کوئ د هغه مال د هغه مقام او د هغه ښایست دا شی په نظر کې ونیسئ فقط دوستي د الله رضا لپاره او هغه دوستي به کامیاب و ډېره مننه جزاک الله خیر. پیام خوب بود.